اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د چا نه پټه نه ده، ښکاره ده. ګل اشنغرې د اسخاکوټ شیرګړ د سیمې موږ سره نن په مرکه کې مېلمه دی، په خپل پروګرام کې ورته ستړي مه شي او په خیره دی. دا ګل اشنغرې به په خپلو شعرونو د سکرین په شیشه تاسو سره مخامخ کومه، او انشاءالله والعزیز چې ګل اشنغرې ډېر خوږ ژبې او ډېر نوموړی او ډېر ښکاره سړی دی او ښکاره شاعر دی. هغه زما یو شعر دی او غزل کې به یو دوه کړۍ وویم. وایي جانان سلګۍ وخت یو ساه نه اخلي، جانان سلګۍ وخت یو ساه نه اخلي، بنګړي د ځانه ماتوي تاوان زما نه اخلي، او شي خپه نیولې او بیا شاته ګوري، ساس یې اوښکې رخصت ما نه اخلي، او زما په حال باندې حیران پاتې شو، اوس سرسایه رانه موډا نه اخلي. ګل بابا ته زه عرض کومه ملګري ټول غوږ غوږ دي چې تاسو ورته مختصر څه ووایئ. تاسو شکریه ده کوم چې تاسو موږ سره دا ناستې وکړو. دا موضوع یو دوه کیسې دي. تا ته تل پرتې ګدۍ وي د اسپن پنجو، ډېر ښکلي. تا ته تل پرتې ګدۍ وي د اسپن پنجو، زما رنګ ټولو ته ګجل لکه نارنج، ډېر ښکلي. او د منګي غوندې په کوږ د پاسه پروت یم. واه، د منګي غوندې په کوږ د پاسه پروت یم، ګوله ما ته معلوم نه شو د ګړوند ونجو. ډېر بله قصه ده چې ټک بدل کې چې رانیسي د لشې شي، ټک بدل کې چې رانیسي د لشې شي، او ګرځوي څه د په جیب کې د نشې شي، او زړه زما درته تک سپین لکه شیشه ده، زړه زما درته تک سپین لکه شیشه ده، ټینګېدی نه شي ګزار ته د شیشې شي. او دا غزل دی مورچې یې دې نیولې لروبر زما د زړه، مورچې یې دې نیولې لروبر زما د زړه، مورچې یې دې نیولې لروبر زما د زړه، چاپېره د غمونو شو لښکر زما د زړه. واه، ډېر ښکلي. مورچې یې دې نیولې لروبر زما د زړه، چاپېره د غمونو شو لښکر زما د زړه، او پلټونې د هجران او حسرتونو مخامخ وي. واه، پلټونې د هجران او حسرتونو مخامخ وي، یو بل سره جنګېږي په سنګر زما د زړه، ډېر ښکلي. او کله سپینې دوپټې نه دي جنډه د امن جوړه. واه، دا بیا ووایه. کله سپینې دوپټې نه دي جنډه د امن جوړه، اوچته یې په سر کړه د خیبر زما د زړه، ډېر ښکلي. او په لمسه د رقیب په مالګې سله جوړوي ته، په لمسه د رقیب په مالګې سله جوړوي ته، په تار د زلفو وګنډه پر هر زما د زړه، ډېر او مرکز د ښکلاګانو دی هم خار دی د ګلونو، مرکز د ښکلاګانو دی هم خار دی د ګلونو، په بدو مې سود نه شي پېښور زما د زړه، او چې اور لګي چې اور لګي اکثر د پښتنو کورونه سوځي، ډېر ښکلي. چې اور لګي اکثر د پښتنو کورونه سوځي، هر در د پښتونخوا دی هر یو در زما د زړه، ډېر ښکلي. او قابس په خوشحالو مشو اغیار ګله درویشه، قابس په خوشحالو مشو اغیار ګله درویشه، کوي ځکه په غم باندې اختر زما د زړه، او مورچې دې نیولې لروبر زما د زړه، چاپېره د غمونو شو لښکر زما د زړه. ملګرو دا تاسو ګل اشنغرې واورېدو، او د ده په دې قطعو کې د ده په دې غزل کې څونه وزن او څونه ښه پیغام دی پکې. ګل اشنغرې نه زه غوښتنه کوم چې خپلو مینوالو ته او کتونکو ته یو مختصر غوندې پیغام ورکړي. نو بس نن سبا خو زه دا پیغام لکه ګرد د نړۍ ته ورکوم چې دا کم حالات چې راغلي دي، دا کم وبا چې خوره ده، نو دا روز تر روز خورېږي. دا ولې چې دا موږ بې احتیاطي کوو. زما ټولو مینوالو ته هر ځای کې چې د دنیا ګوټ ګوټ کې ټولو ته دا پیغام دی چې څنګه موږ ته عالمان وي، څنګه موږ ته ډاکټران صاحبان وي، چې موږ آیا پرهیز وکړو، او موږ چې کوم دی نو د دا وبا چې کوم دی نو د دې سره په دغه مقابله کوو چې د دې نه موږ چې کوم دی نو خبره داسې ډېرې ګڼلې
او داسې ځای په ځای موږ بې ځایه ونه ګرځو موږ ناستې وکړو په کور کې د دې د هرې بیمارۍ چې لومبې روشه د علاج دي دا دومره بیماري نه د دې به علاج خو لا علاج نشته بل حال د دې چې کوم دی نو ډاکټرانو صاحبانو دا دریافت کړی دی چې آیا یو 10-12 ورځې 14 ورځې کې دا ختمېږي نو چې یو انسان په دغه کې ځان په کوټه کې کښېنوي د چا سره دغه نه کړي ناسته پاسته ونه کړي لاس میلو نه کړي او نو خو موږ پیغمبر اسلام موږ ته 1400 کاله مخکې وایي چې 15 پېرې لاس وینځئ مخ وینځئ خپې وینځئ او مونځ کوئ دا د هغې دغه برکت دی که نه هغې نه هم دا خلک اوس راځي الحمدلله چې یاره لاسونه وینځئ دا لاسونه دا خو موږ ته 15 پېرې په شواروس کې د نبي علیه السلام یو حکم دی د الله حکم دی د نبي علیه السلام فرمان دی په هغې موږ انشاءالله عمل کوو ډېره مننه کوم مو ګلش نغریلا زما په دې شعر اجازت راکې انشاءالله بیا به سره د یو نوې مرکې سره مخامخ کیږو ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم ستاسو د مینې محبت بلا محتاج یم بغیر له تاسو که بادشاه یم نو بېتاجه یم ګل بابا یو جهان مننه مهرباني السلام علیکم